او بخونکي څښتن تالاپونه من سلامونه درنو زده کوونکو په دې هیله سي ټول روغ رمټ اوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. موږ او تاسې په تیره ویډیو کې در ویډیوی قبلی صنف دهم څلورم لوست زده کړل. درس چهارم را با هم کار کردیم چې بدنیتی و بدنیتی بود. دا چې دغه بدنیتی د انسانانو د کومو برخو کې یعنی کوم برخلیک سره دوی مخامخ کیږي په دې هکله مو یوه ښکلې کیسه ولوستل ای که در نتیجه نیت بد داشتن انسانها با کدام سرنوشت روبرو میشن ای را در درس گذشته با هم کار کردیم. نن راځو امروز میاییم او یو نوی لوست ولوسي پنځم لوست دی. مخکې له پنځم لوسته قبل از درس پنځم تاسې دلته په فعالیتونو کې د فعل برخه ګورئ چې د فعل ویډیو تاسې کولی سئ چې د ګرامر له برخې نه ترلاسه کړئ. پنځم لوست درس پنځم پښتو نحوه نحوه پښتو. پښتو نحوه څه ده؟ نحوه پښتو چی است؟ له څه نه بحث کوي، از چی چیز بحث میکنه، په کومه برخه کې خبرې کوي، د کدام بخش صحبت میکنه او خپل پښتو نحوه یا غونډل پوهنه او یا هم جمله شناسی څه ته وایي، جمله شناسی به چی گفته میشه و کدام موضوعات در این قسمت میایه که ما باید یاد بگیریم و در موردش گپ بزنیم. نن به پدیل لوست که پښتو نحوه و پیژنو، جمله، فقره، همداسې مثلا د جمله ډولونه به و پیژنو، همینطور اقسام جملات را هم یاد میگیریم. نو درس ته په دقت سره پام وکړئ ترڅو د خپلو خبرو په کولو کې د پښتو ژبه کې تاثیر کوم ستونزه ونه لري. پس دقت میکنیم تا که در جمله سازی ما در حرف زدن ما اصلاحات لازم بیایه. نونسمه پاڼه صفحه 19 پښتو نحوه نحوه پښتو. تاسې شما جمله پیژنید، میشناسید، شما جمله را میشناسید، البته که میشناسید. در کامنت تعریف جمله را برای من بنویسید. جمله له څه شي څخه جوړیږي؟ جمله از چی چیزه جوړیږي جوړ میشه. جمله په خبر اترو کې څه ارزښت او اهمیت لري؟ جمله در حرف زدن، خبر اترو حرف زدن چی ارزش داره؟ که د جملو جوړښت سم نه وي، جوړښت ساختار، اگر ساختار جمله درست نباشد په خبرو کې به څه ستونزې رامنځته شي؟ در حرف زدن کدام مشکلات به وجود میه؟ ژبه انسان ته یوه الهی پیرزوینه ده. زبان برای انسان یک نعمت الهی است. پیرزوینه، نعمت، رواداری چې په ټولنه کې د وګړو ترمنځ د پوهونې او راپوهونې ډیره مهمه وسیله ګڼل کیږي که در اجتماع وسیله بسیار مهم بین افراد برای فهمیدن و فهماندن شمرده می شود. ژبه له غږونو څخه جوړه ده. زبان از صداها جوړ شده است. له همدغو غږونو څخه د کلمو بیلابیل ډولونه از همین صداها انواع متفاوت کلمه ها لکه مثل نمونه، صفتونه، ضمیرونه، عادات، فعلونه او نور جوړیږي جوړ میشه. یعنی از همین کلمه ها اقسام متفاوت اسم ها، صفت ها، ضمایر، افعال، عادات اینا جوړ میشن. د کلمو د دغو بیلابیلو ډولونو له یو ځای کېدو څخه جمله جوړیږي. از یک جا شدن این بخش های متفاوت کلمه چی جور میشه؟ جمله جور میشه. مثلا فاعل یک اسم است، بعد صفت میه، بعد چی میه؟ یک فعل میه. مثلا من دختر زیبا هستم. در اینجا ببینید ضمیر هم استفاده شد، صفت هم، اسم هم و فعل هم. پس کلمه ها با هم یک جای میشن و جمله را میسازن. چی؟ هغه د ژبې د نحوي نظام اساسی برخه جوړوي که باز بخش اساسی نظام نحوی زبان را جوړ میکنه. په دې لوست کې جمله او د هغې د جوړښت بیلابیل برخې او ډولونه در پیژنو. در این درس جمله و بخش های مختلف ساختاری جمله را براتون معرفی میکنیم.
نحوه، در قدم اول سر نحوه صحبت میکنیم. چی نحوه څه ده؟ نحوه عربی کلمه ده، کلمه عربی هست. لغوی معنای لار، راه، روش او طرز دی. معنای لغویش راه، روش و طرز است. په اصطلاح کې د ګرامر هغه برخه ده، آن بخش ګرامر هست چې په جملې کې د کلمو د مطابقت، اړیکو، روابط، ترتیب او ترکیب په هکله در موردش بحث کوي، بحث میکنند. در جمله عبارت از او کلمه هست که در مورد ترتیب، ترکیب، ارتباط و مطابقت کلمه ها با هم چی میکنه؟ بحث میکنه. یو بل پیژندن یه دسته. پیژندن یعنی تعریف. تعریف دیگرش این چنین است: نحوه هغی پوهی تویل کیږي. نحوه به آن علم گفته می شود چې د یوې ژبې که یک زبان جملو، جملات، عبارتونو، عبارات، فقرو او ترکیبونو له جوړښت از ساختارش، ترتیب او تنظیم څخه بحث کوي، بحث میکنه. یعنی نحوه او علمی است که از ساختارش، ترتیب و تنظیم چی؟ کلمات، عبارات، جملات و ترکیب و فقره بحث میکنه. این که اینا چی هستن باز به ترتیب میخوانیم. جمله چیست، عبارت چیست، فقره چیست و ترکیب چیست. په عمومی ډول به قسم عمومی د یوې ژبې په ګرامر کې در ګرامر یک زبان د نحوې برخه د جملې په هکله په دې لاندې پوښتنو ته سم او عملی ځوابونه ورکوي. نحوه که هست در بخش های ذیل جوابات عملی میده، یعنی به سوالات ذیل چی میده؟ جواب میده. سوال اول، لومړی اول د یوې ژبې تر ټولو کوچنۍ برخه کومه ده؟ کوچکترین عنصر یک زبان چیست؟ کوچکترین بخش یک زبان چیست؟ یا په بله وینا یا به عبارت دیگر هغه کوچنی واحدونه چی جمله جوړوي کوم دي؟ آن واحدهای کوچکی که جمله را جور میکنه اونا کدام هستن؟ این بر ما کی میگه؟ نحوه میگه که او چی چیزی هست که جمله را ازش میسازیم. دوم دغه کوچنی برخی این بخش های کوچک یا اجزای کوچک یو لبل سره څنګه یو ځای کیږي؟ یک با دیگر چگونه یک جای میشن؟ لپ، مکتب، میروم، اینا چگونه با هم یک جای میشن؟ ترڅو جمله جوړی کړي تا که جمله را جور کنن. ایره هم برای ما کی میگه؟ نحوه میگه. کله چې زمانی که دریم، سوم، کله چې د یوې جملې مورفیمونه په ګرامري واحدونو وویشل سي، زمانی که مورفیم های یک جمله به واحدهای گرامری تبدیل شود، دغه کوچنی واحدونه څه نومیږي؟ این واحدهای کوچک باز به چی نام یادآوری میشه؟ مثلا میگیم زه مکتب ته ځم یا زه ښوونځي ته ځم. زه مکتب ځم، سه تا کلمه شد. ایره چی میگیم؟ اینا مورفیم هستن، یعنی کلمه هستن. پس شکل گرامریشان چی هسته؟ ایره برای ما نحوه جواب میده. نحوی واحدونه څه دي؟ واحدهای نحوی چی هستن؟ ایره کار میکنیم. په گرامری معنا او مفهوم د یوې ژبې تر ټولو کوچنی، از همه کرده کوچکتر واحد چې د ویشلو وړ نه وي که قابل تجزیه نباشه. ویشلو وړ قابل تجزیه، قابل تجزیه نباشه تگمیم یا نحوی واحد ورته وایي. یعنی که کوچکترین واحد زبان که در یک جمله که از لحاظ گرامر دیگه قابل تجزیه نباشه، قابل تقسیم نباشه، او را تگمیم و یا هم واحد نحوی می نامیم. به مثال په ډول په قسم مثال کله چې ووایو زمانی که بگوییم دغه څوک ده، این کیست، این دختر کیست، که د همدې سوالیه جمله په جواب کې وویل شي. اگه د جواب نمی جمله سوالیه گفته شو انجلی یعنی دختر، په گرامری لحاظ بشپړ مطلب ادا شد. از لحاظ گرامری کاملا چی شد؟ جواب داده شد. بشپړ مطلب یعنی مفهوم و مقصد کامل رسیده شد. دلته در اینجا کلمه انجلی که هسته یو تگمیم یا کوچنی نحوی واحد دی. واحد کوچک نحوی است، یعنی کلمه عبارت از واحد نحوی است، تگمیم هست. ترکیب چیست؟ ترکیب هم د نحوی واحدونو له جمله څخه دی. ترکیب از جمله واحدهای
نحوی هسته چې د جملو په جوړونه او رغونه ډیر ارزښتمند ونډه لري که در ساختن و ترتیب کردنش رغونه یعنی ساختن و جور کردن جمله بسیار یک سهم ارزشمند داره، رول ارزشمند را داره. ترکیب د دو یا زیاتو خپلواکو او نخپلواکو ټولګه ده. ترکیب که هست مجموعه از کلمات دو و یا چند کلمات مستقل و نامستقل از خپلواک او نخپلواک، مستقل و نامستقل، چی که برخی یو له بل سره گرامری اړیکې لري که نمی بخش هایش با یکدیگر روابط چی داره؟ گرامری داره. ترکیبونه لومړی په اسمی او فعلی ډولو ویشل کیږي. ترکیب ها که هستند به دو بخش تقسیم میشن، ترکیب های اسمی و ترکیب های فعلی. د اسمی ترکیبونو اساسی برخه اسم یا نوم وی، یعنی بخش اساسی ترکیب های اسمی امو اسم می باشد او د فعلی ترکیبونو اساسی برخه فعل و بخش اساسی ترکیب های فعلی فعل می باشد. اسمی ترکیبونه ډیر ډولونه لري. ترکیب های اسمی باز انواع زیاده داره لکه مثل اضافی ترکیبونه، توصیفی ترکیبونه، عددی ترکیبونه، قیدی ترکیبونه، تأکیدی ترکیبونه او عاداتی ترکیبونه. پس ترکیب چیست؟ ترکیب عبارت از دو و یا چند کلمه مستقل و یا نامستقل با یکدیگر یکجا شود. عبارت از چی هست؟ ترکیب هست. مثلا ابر سفید، ابر سفید، درست شد؟ یا مثلا میتونیم بگوییم که موهای فرفری، درست، موهای قاطقاطونی شده. یا مثلا میتونیم بگوییم که درس های مفید یک ترکیب است. پس ترکیب ایره میگن. و دو نوسته اسمی و فعلی په دوه ډولو ویشل کیږي، اسمی و فعلی چې اسمی اسم او فعلی فعلی عمده برخه. فقره، فقره هم یو نحوی واحده. فقره هم چی هسته؟ یک واحد نحوی هسته. د جمله اساسی ارکان اساسی جمله را، ارکان چی؟ اساسی جمله را مبتدا و خبر دواړه لري. هم مبتدا را داره و هم خبر را داره. مبتدا چیست؟ باز میخوانیم در ادامه. خو کله چی؟ خو کله اما بعض اوقات په نحوی جوړښت کې در واحد نحوی یا در ساختار نحوی د معنا لمخې از روی معنایش د جمله د بلی برخی جز ګرځي. یک جزء از جمله دیگه میشه یا جزء از جمله میشه او پوری مقیدی و به او قید میشه. یعنی فقره چی هسته؟ جزء از جمله هسته که به زو جمله چی میشه؟ قید میشه. د مثال په ډول به قسم مثال، د مثال په ډول به قسم مثال، پسرلی راغی، بهار آمد. یک جمله شد. ایوه خپلواک گرامری بڼه لري، یک شکل مستقل گرامری را داره. خو که وویل شي، اما اگر گفته شود پسرلی چې راغی، بهار که آمد، خب شما منتظر هستید من تکمیل کنم. په دغه حالت کې چې سره مقیده شد، در این چنین حالت توسط که چی شد؟ مقید شد، قید شد. خب که چی؟ بله گرامری بڼه ورپوری وتړل شي و باید یک بخش دیگه از گرامری بهش مقید شود، بهش چی شود؟ قید شود. که یعنی چی؟ بهار که آمد چی شد؟ سوالیه ماندینه ادامه بدی چی گپ شد؟ چی معنای پورشی که معناش چی شود؟ تکمیل شود. په دې ډول به این قسم پسرلی چې راغی، نړۍ ښکلې شوه، بهار که آمد، دنیا زیبا شد. جمله تکمیل شد. فقره د بڼې او اړیکو له مخې بېلابېل ډولونه لري. فقره ها که هستند از روی شکل و ارتباطاتشان انواع متفاوت دارند، اقسام متفاوت دارند، کوچنی فقره او لوی فقره، فقره های کوچک و فقره های کلان. لوی فقره بیا په خپلواک او مقید و فقره ویشل کیږي. فقره های بزرگ باز به دو نوع دیگه تقسیم میشه، مستقل و مقید. دا چې جمله تر ټولو ستر یا بشپړ نحوی واحد دی، نو دلته یې در پیژنو. خب ای که جمله یکی از واحدهای مکمل نحوه هست، پس در اینجا براتون معرفی میکنه. فقره را فهمیدیم؟ بله، فقره هم یک واحد نحوی هست که اجزای اساسی جمله را که مبتدا و خبر هسته هر دو با هم داره. جمله
جمله عربی کلمه ده، کلمه عربی هست، مثل که نحو کلمه عربی بود. لغوی معنای لغویش ټولګه یا مجموعه ده. ټولګه یعنی مجموعه است او په اصطلاح کې د الفاظو او کلمو یو داسې ترکیب چې یو بشپړ مفهوم افاده کړي و در اصطلاح چنین ترکیب از الفاظ و کلمه ها که یک مفهوم را کامل را افاده بکنه. بشپړ کامل یعنی من استاد هستم یک مفهوم کامل را این کلمات برای شما افاده میکنه. جمله بلل کیږي، جمله نامیده می شود. یا په بل وینا یا به عبارت دیگر جمله د یوې ژبې هغه خپلواک ګرامري بڼه ده. جمله آن بخش مستقل چی هسته؟ گرامری یک زبان هسته چې د جوړښت او معنا له مخې پوره او بشپړه که از لحاظ ساختار و معنا کامل و پوره باشه. په جمله کې الفاظ او کلمې یو له بل سره نحوی اړیکې لري. در جمله کې هسته کلمات و الفاظ با یکدیگه خود ارتباط نحوی داره او خپلواک پوره معنا و مفهوم وړاندې کوي و معنای مستقل و کامل را افاده میکنه. حال جمله انواع و اقسام زیاد داره. از لحاظ چی بگوییم؟ از لحاظ جوړښت یا ساختار بگوییم یا میتونیم بگوییم عناصر ساختاری از این جمله چی هست. جمله د جوړښت توکی عناصر ساختاری جمله د یوې بشپړې جملې په جوړښت کې خپلواک توکی او مرستیال توکی ونډه لري. در ساختار یک جمله مکمل عناصر مستقل و عناصر کمکی چی داره؟ سهم دارد. ونډه یعنی که سهم داره. په خپلواکو توکو کې در عناصر مستقل که هسته خپلواکی کلمات مستقل لکه مثل نمونه اسمها، چیز نمونه نامهای اشیا، صفاتونه صفتها، نمزری ضمایر او قیدونه راځي و قیدها میه. او په کمکی توکو کې و در عناصر کمکی چی میه؟ عادات، لایقه، ورستاری او مختاری، پسوند و پیشوند او داسې نور راځي و این چنین دیگه بخش ها میایه. مثلا در و په اینا از لحاظ گرامر چی هستند؟ پروپوزیشن هستند، حروف ربطی هستند یا مثلا حرف اضافه هستند یا مثلا پسوند و پیشوند هستند. اینا در ساختارش هست. دو جمله اساسی برخی بخش های اساسی جمله. هر جمله دو بنسټیزی او اساسی برخی لري. دو بخش اساسی داره. بنسټیزی یعنی اساسی، مبتدا او خبر. مبتدا و خبر. مبتدا یعنی مسند الیه یا فاعل. مبتدا په ګرامري توګه د یوې خپلواکي معنا لرونکې جملې برخه ګڼل کیږي. مبتدا که هسته به قسم خاص یا به قسم مستقل آن جزء معنادار از جمله شمرده می شود او په جمله کې د هغه په باب خبر ورکول کیږي و در جمله کې هست در مورد مبتدا خبر داده میشه. لکه په دې لاندې جملو کې مانند در جمله های زید. مبتدا چیست؟ مبتدا یعنی فاعل یعنی کننده کار. پس در مورد از او آدم ما چی میدیم؟ خبر میدیم. مثلا لمر را و خود آفتاب طلوع کرد. کی طلوع کرد؟ آفتاب. خلق خپل کار کوي، مردم کار خود میکنن. کی کار خود میکنن؟ مردم. تیل توی شول، تیل چپه شد. چی چپه شد؟ تیل. په پورته جملو کې در جملات بالا لمر، خلق او تیل د جملو مبتدا ویدی. مبتدای چی هسته؟ جملات هسته. دویمه برخه خبر مسند یعنی فعل. فعل چیست یا خبر چیست؟ خبر هم د جمله اساسی او مهمه برخه جوړوي. خبر هم بخش مهم و اساسی جمله را جوړ میکنه. دا د جمله هغه برخه ده، این آن بخش جمله هست چې د مبتدا حال څرګندوي که وضعیت مبتدا را آشکار میکنه. مثلا احمد درس وایي. کی درس میخونه؟ احمد. پس فعل که است یا خبر که است وضعیت فاعل را بر ما نشان میده. خبر د جوړښت لمخې ساده و مرکب باندې ویشل کی. خود خبر که است به دو بخش تقسیم میشه از روی ساختارش ساده و مرکب. خبر په دوه ډوله دی. خبر به دو نوع است، اسمی خبر او فعلی خبر. فعل اسمی و فعل خبری یا فعلی. فعل اسمی و فعل فعلی مثل که ترکیب بود. هغه جمله چې او جملاتی که
د خبر په برخه کې پوره فعل یا فعلی ترکیب راغلی وي، یک فعل کامل آمده باشه و یا هم یک ترکیب فعلی آمده باشه، د فعلی جمله په نومیدی به نام جمله فعلیات میشه. او هغه چې مبتدا و خبر دواړه نمونه وي و وایي که مبتدا و خبرش هر دویش اسم باشه، اسمی جمله ورته ویل کیږي، جملات اسمی برش گفته میشه. د پښتو د جملې په جوړښت کې یوه مهمه ځانګړنه دا ده چې مبتدا و خبر مطابقت او سمون سره لري. یکی از خصوصیت خوب جملات پشتویی هسته که مبتدا و خبرش با هم مطابقت دارند. یعنی چی؟ دا سمون د جملې د فعل او فاعل یا مبتدا و خبر ترمنځ د دریو اړخونو له مخې موجود دی. ای مطابقت که است در بین فعل و فاعل یا در بین مبتدا و خبر از سه لحاظ، از سه بود موجود است. چی؟ شخص مخاطب است، متکلم است یا هم غایب است، جنس مرد است یا زن است، عدد جمع است یا مفرد است، که هر آن چیزی که فاعل بود فعلش هم همون چیز میایه. اگر مؤنث بود فعلش مؤنث میشه. مثلا لیلا راغله، احمد راغی، موگ راغلو. صحیح شد؟ پس از این لحاظ اینا با هم چی دارن؟ مطابقت دارن. د جملې ډولونه، اقسام جملات. جمله د بڼې او جوړښت له مخې جمله از روی ساختار خود په ساده و مرکب باندې ویشل کیږي. په ساده و مرکب چی میشه؟ تقسیم میشه. ساده جمله، جمله ساده چی هسته؟ هغه جمله ده آن جمله هسته چې د یو فاعل او یو فعل یا لیوی مبتدا او یو خبر څخه جوړه شوی وي. یک فعل و یک فاعل داشته باشه جمله ساده است. مثلا احمد راغی، احمد آمد، لمر پریوت، آفتاب غروب کرد. جمله مرکب برعکسش، مرکب جمله هغه ده چې له دو یا زیاتو ساده جملو څخه جوړه شوی از دو و یا بیشتر از دو جملات ساخته شده باشه. لکه مثل لمر را وخوت، نړۍ رڼا شوه، آفتاب برآمد یا طلوع کرد، جهانم زیبا شد، احمد راغی، کتاب یوړ، احمد آمد و کتاب برد. پس ببینید دو جمله ساده میان یک جمله مرکب را جور میکنه. جمله د معنا له مخې په دوو سترو ډولونو ویشل کیږي. جمله از لحاظ معنا به دو بخش دیگه تقسیم میشه: خبری، ناخبری. خبری جمله، جمله خبری در ډول جمله ته بیانی جمله هم وایي. به این قسم یک جمله جمله بیانی هم میگن. د یو چیز د حال او کیفیت بیان او څرګندونی کوي. حال و کیفیت یک شی را بر ما نشان میده. یا په بل ژبه یا به زبان دیگر یو فکر د خبر په بڼه بیانوي. یک فکر را یا یک اندیشه را به قسم خبر بیان میکنه. لکه مثلا احمد شاه بابا د افغانستان نومیالی واکمن تیر شوی دی. احمد شاه بابا پادشاه نامدار و مشهور افغانستان گذشته است. یک خبر بود که بر ما داد که احمد شاه بابا کی بوده. زموږ ښوونکی ډېره وړتیا لري. استاد ما بسیار لیاقت داره. پس یک خبر است که استاد ما این خصوصیت را داره. این از جمله های خبری است. و اما جمله های ناخبری یا انشایی این اقسام زیاده داره که 8 نوع شما در اینجا میخوانیم. ناخبری جمله دالاندی ډولونه لري. اقسام ذیل را داره. امریه جمله امریه از عنوانش میفهمیم امر میکنه چې د ویناوال موخه پکې دی و کار غوښتنه که هدف گوینده در اونجا خواست یک کار، امر، حکم، هیله، آرزو، بلنی، دعوت، مشوره او اختار په بڼه و یا هم به قسم اختار باشه. یعنی در اینجا گوینده اینی کارها را بخواه. مثلا لکه درس ولوله، درس بخوان، کار وکړه، کار کو. پوښتنې جمله یعنی که جمله سوالیه د ویونکي مطلب او موخه پکې پوښتنه او له مقابل لوري څخه د ځواب غوښتنه وي. یعنی که هدف و مطلب گوینده ویونکي گوینده در آن پرسان یا پرسش می باشه و از طرف مقابل خواست جواب می باشه که طرف مقابلش برش جواب بده. لکه مانند څه وخت راغلی، چی وخت آمدی، چرته ځی، کجا میری او نور و غیره. تعجبی جمله تعجبی د حیرانتیا په حالت کې ویل کېږي. در زمان حیرانی گفته میشه یا د حیرانی څرګندوي کوي یا هم حیرانی را آشکار می سازه. ای که حالت حیرانی داشته باشه او را آشکار می سازه.
لکه مثل څومره خلک، چقدر مردم خوب، څه کارونه یې ونه کړل، چی کارهایی که نکرد. تمنای جمله تمنایی د غوښتنې او هیلې مفهوم پکې نغښتی وي، یعنی که مفهوم خواهش و آرزو در اون نهفته می باشه که از یک کسی خواهش بکنه یا تقاضایی بکنه. لکه مثل کاش که لارشم، کاش که برم، ارمان چی راغلی وی، ارمان یا ای کاش که آمده بود. شکی احتمالی جمله شکی و احتمالی چی مقصد و مطلب بی که ثابت نوی، که هدف و مطلب دیش ثابت نباشه، یعنی دقیقا معلوم نباشه که چی میخواه، او شخص په دو که حیران او دو زړی وي و شخص در دو راهه باشه یا دو دله باشه، یعنی دو دل باشه، معلوم نباشه که کدام کار را میخواه. لکه مانند خواهی زه هم لاړ شم، شاید ما برم، شاید نرم، گوندی مرسته را سره وکړي، شاید همراهم کمک بکنه، شاید هم کمک نکنه. ټینګاري جمله تاکیدی، د تاکید او ټینګار په موخه او مقصد راځي. به هدف تاکید و مقصد میه، به هدف از میه که تاکید کنه یک حرف را. لکه مثل خامخا راځي، حتما میایی، حتمی ورشه، حتمی برو پیشش. قسمیه جمله قسمیه چې په یو کار باندې د خلکو د باور لپاره په یو سپیڅلي ذات باندې قسم او لوړه څرګندوي، یعنی که به خاطر از اینکه باور مردم را به دست بیاره در یک کار به یک ذات مقدس قسم میخوره. قسم و لوړه هر دوش قسم معنا میده، یه قسمش معلوم میسازه، این میشه جمله قسمیه. مثلا لکه خدای کو چه بنای، به خدا قسم چیزی نمیگم، یا خدا را قسم چیزی نمیگم، به خدای چی ورزم، به خدا که میرم پیشش، یعنی که قسم میخوره به خاطر یک چیزی. او دعایه جمله دعایه د خیرښېګڼې غوښتلو او څرګندولو لپاره ویل کیږي، برای خیرخواهی آشکار کردن خواسته ها استفاده میشه، یعنی که برای خیر خواستن، خیرخواهی کردن و خواسته هایی که در او مثلا خیر یک آدم یا انسان را بخواهیم از جملات دعایه استفاده میکنیم. لکه مثل ځه الله دې مل شه، برو خدا نگه دارد، خدای دې په خپل مقصد کې کامیاب کړه، خدا د مقصد تو را کامیاب بسازه. دا ولوست ای بود درس متن لنډیز هم دی چې هماغه خبرې بیرته تکرار راغلی دي په فعالیتونو کې. دلته پوښتنې دي، در فعالیت ها اینجا سوالاتی هست که شما کار بکنید. مثلا د جمله اساسی برخې کومې دي؟ مبتدا او خبر. جمله د جوړښت له مخې په دوو برخو ساده او مرکبه او کوم ډولونه ویشل کېږي. جمله د معنا له مخې په دوو خبري، نه خبري. د نه خبري یا انشایی جملو ډولونه سي همدا اوس موږ ولوستل یا ما خواندیم. نو دا اوس موږ ولوست ای په درس ما و شما نن موږ راغلو پښتو نحو مو زده کړه. امروز ما آمدیم نحو پښتو را یاد گرفتیم. دا چې نحو د ژبې په جوړښت پورې اړه لري. نحو به ساختار زبان ربط داره. نحو باید ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي. نحو باید په بعض سوالات جواب بده چې موږ دا زده کړل و مو لوستل. نحوی ته واحدونه مو زده کړل. واحدهای نحوی را یاد گرفتیم چې تر ټولو کوچنی نحوی واحد تگمیم نومیږي. تگمیم نام داره. او بیا مو ترکیب زده کړ چې له دوو خپلواکو یا هم نخپلواکو کلمو څخه جوړیږي. پوره مفهوم نه لري. فقره مو زده کړله چې د جملې دواړه اساسي ارکان لري، مبتدا او خبر لري، خو مقیدیږي، په بلې برخې پورې مقیدیږي. جمله مو زده کړه چې بشپړ نحوي واحد دی. واحد نحوي کامل بود او بشپړ معنا او مفهوم یې ورکول. معنا او مفهوم کامل را داشت که د جوړښت توکي مواد ساختاریش که بود خپلواک او مرستیال توکي و، مستقل و نامستقل بود. او همداسې د جمله اساسی برخې مبتدا فاعل هست او خبر فعل دی. جمله
ډېر ډولونه لري چې د جوړښت له مخې په ساده او مرکب باندې ویشل کېږي. بیا دغه خپله خبر بیا په دوه ډوله راځي، اسمي او فعلي باندې راځي، او همداسې مو بیا جملې راواخیستلې په ساده و مرکب و وروسته د معنا له مخې مو وویل از لحاظ معنا گفتیم که جملات به دو بخش تقسیم میشه: خبری جمله، نه خبری جمله. خبری جمله یعنی که برای ما معلومات را ارائه میکنه، مثلا اسم استاد پشتویتان چیست یا اسم استاد پشتویتان لیلا فیضی است، این خبری میشه، براتون معلومات میده. او نه خبری جمله جملات نخبری که هست، جملات انشایی هم گفته میشه چې زموږ خبریاتري راته څرګندوي خپل خبرو کې له څه ډول جملو څخه کار اخلو، چې نوع جملات استفاده میکنیم، مثلا امری، تعجبی، ټینګاري، تاکیدی، تمنایی، قسمیه، دعایه. دا جمله وی چې زده مو کړی. این جملات بود که یاد گرفتیم. انشاءالله چې درس مو زده کړی دی او حتما مو زده کړی دی. که بیا هم چیرته پوښتنه لري، اگر باز هم در جای سوال دارین، پس میتونین که در کامنت از ما پرسان بکنین. کولای سی په کامنت کې راڅخه وپوښتئ. تر بلې جلسې د الله پامه.